السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې صحتمند وایاست. دوستانو، یو ملګري پوښتنه کړې څنګه کولی شو که چېرته موږ سره داسې یو جدول وي. فرض مثال دې جدول کې موږ سره دي 300-400 کسان دي یا 500 یا 1000 کسان دي، نو دې کې ځینې ریکارډونه موږ سره خالي دي. نو خالي ریکارډونه موږ څنګه پیدا کولی شو؟ تاسې ګورئ موږ ته صحیح نه معلومیږي چې کوم ریکارډونه موږ سره خالي دي. یعنې په اسانه طریقه موږ څنګه پیدا کولی شو چې کوم ریکارډونه موږ سره خالي دي. د دې لپاره څو طریقې دي. یو طریقه داسې ده، تاسو به کنټرول او ټي بټن ووهئ او دا په ټیبل باندې بدل کړئ. دا به ټیبل باندې بدل شي. د دې نه وروسته به تاسې لاړ شئ فلټر برخې ته، او فلټر برخې کې به تاسې دا بلانک انتخاب کړئ، او یا تاسې دلته راشئ خپله بلانک ولیکئ. بلانک په ولیکئ او دا به انټر کړئ. دا چې به انټر کړو موږ ته خالي سیلونه یا خالي ریکارډونه معلوم شو چې دا ریکارډونه موږ سره څه دي؟ خالي دي. دا یوه لاره شوه. دویمه لاره دوستانو، داسې کار وکړئ، تاسې دا فلټر بټن به اضافه کړئ. که دا چېرته تاسې نه وي اضافه کړي یا په طریقه نه پوهېږئ، تاسې به لاړ شئ فایند ته، نه فایند ته نه، البته فلټر ته به لاړ شئ. فلټر کې به دا فلټر بټن فعاله کړئ. فلټر بټن دې ځای نه تاسې فعالوی شئ، سورت آن فلټر برخې نه. نو دې ځای کې به تاسې دا فلټر بټن فعاله کړئ. فلټر بټن چې فعاله شي، فلټر بټن باندې به کلیک وکړئ، دا به سلیکټ آل به لرې کړئ او فقط دا بلانک به انتخاب کړئ، دا به اوکې کړئ. صحیح شو؟ نو په دې طریقه تاسې کولی شئ خالي ریکارډونه پیدا کړئ. او که چېرته تاسې بلانک نه شو پیدا کوئ، دلته ریکارډونه زیات وو، نومونه زیات وو، نو تاسې کولی شئ دلته فقط بلانک ولیکئ. دلته بلانک ولیکئ، نو بلانک خالي به یا بلانک ریکارډونه به تاسې سره خپله معلومیږي. بلانک په معنا د خالي دی، یعنې کوم ریکارډونه چې موږ سره خالي هغه موږ ته وښایه.